السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین دوستانو، زه سید براغه حقیار نن یو ځل بیا تاسو درانه حضور ته د ښکلي شانته ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین دوستانو، موږ تاسو نن نوې ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولای شو خپل د فیسبوک آی ډي ته داسې لاک ورواچو، دغسې کول پر واچو چې هېڅوک هم ونشي کولی چې موږ تاسو د فیسبوک آی ډي خپل په ټلیفون کې خلاص کړي. مثلا که چیرې موږ تاسو خپل د فیسبوک آی ډي هغه نمبر چې فیسبوک پر جوړ هغه نمبر هم ورکو او پاسورډ هم ورکو، بیا هم نشي کولی چې زموږ تاسو د فیسبوک آی ډي هغه سړی خپل په فیسبوک کې خپل په ټلیفون کې راخلاص کړي. که چیرې موږ تاسو خپل په فیسبوک کې دا کار وکړو، نو ګران محترمین تاسو دا ویډیو مو سکپ کړئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. که چیرې زموږ نن ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولت پورې خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. ګران دوستانو، دا تقریبا داسې څو ورځې کېږي زموږ یو دوست فیسبوک آی ډي یو بل چا یو بل انډیوال ور هیک کړی دی. خپل انډیوال ولاړ خپل د بل انډیوال فیسبوک ور هیک کړی څه وجې څخه چې د 5G ګیم د پر نصب کړی و. د 5G ګیم له وجې څخه دغه یو انډیوال ولاړ شو، دغه بل انډیوال د فیسبوک آی ډي هیک کړه، خپل ټلیفون نمبر ته راواړوئ او اوس دا خو هېڅ رقم تاسو نشئ کولی چې بیرته خپل فیسبوک آی ډي لاسته راوړئ. نو اوس ما په دې باره کې ویډیو جوړه کړه، په دغه باره کې ما ډېر طلب وکړی، پس وګرځېدلم چې دغه ضد دغه ویډیو زه درته جوړ کړم چې موږ څنګه کولی شو خپل فیسبوک ته داسې لاک ور واچوو چې بل هېڅوک هم ونشي کولی چې زموږ تاسو د فیسبوک آی ډي خپل په ټلیفون کې خلاص کړي، ان تر دې چې موږ تاسو خپل د ټلیفون نمبر هم ورکو او خپل د فیسبوک پاسورډ هم ورکو، بیا به هم زموږ د فیسبوک آی ډي بل څوک خپل په ټلیفون کې خلاص نه کړي. نو ګران دوستان، د هر څه نه مخکې موږ تاسو راځو خپل فیسبوک آی ډي راخلاصوو. کله چې د هر څه نه مخکې تاسو خپل د فیسبوک آی ډي راخلاصه کړه، تاسو بیا راسئ پر دغه درې لیک باندې میش پر درې لیک باندې کلیک کړئ. کله چې مو کلیک لاندې راسئ پر دغه سیټینګ پرایوسي باندې به تاسو کلیک ووهئ. کله چې مو کلیک کړئ بیا پر دغه سیټینګ باندې بیا به تاسو کلیک کړئ. کله چې پر سیټینګ باندې مو کلیک کړئ دلته پر دغه راسئ پر دغه سکیورټي اینډ لوګین باندې پر تاسو کلیک ووهئ. کله چې پر دغه باندې مو کلیک کړئ دلته لاندې راسئ پر دې ځای باندې تاسو څه وکړئ، 2 فیکټور لیکل شوی دی، 2 فیکټور اټونیشن د چې پر دغه اپشن پر دغه ځای باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې پر دې ځای باندې کلیک کړئ دلته تاسو لاندې راسئ تاسو څه وګورئ لیکل شوی دی ټیکسټ میسج SMS. تاسو پر دغه لاندې اپشن باندې کلیک کوئ، دغه لاندې اپشن والا به انتخاب کړئ. کله چې لاندې اپشن والا انتخاب کړئ بیا پر دغه کنټینیو باندې به کلیک کوئ، کنټینیو پر دغه ځای باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ دلته په دې ځای تاسو ته ما خپل ټلیفون نمبر ورکړی دی، دلته به تاسو خپل د ټلیفون نمبر ورکوئ، هغه ټلیفون نمبر چې تاسو سره په ټلیفون کې موجود وي. مثلا بل چا ته تاسو ټلیفون مور کوئ، مثلا د بل چا لاسرسی نه ورته کېږي، دغسې نمبر پکې انتخاب کړئ. بیا دغه نمبر چې ورکړئ ګران انسانو چې هر څوک ستاسو د فیسبوک آی ډي خپل په ټلیفون کې خلاصوي، دغه ټلیفون نمبر ته شپږ عدده کوډ راځي، تر څو چې دغه شپږ عدده کوډ په هغه فیسبوک په هغه ځای کې چې ونه وي دې ته هویت وایي. تر څو چې دغه شپږ عدده کوډ ونه وي هېڅوک نشي کولی چې تاسو د فیسبوک آی ډي خپل په ټلیفون کې خلاص کړئ. که څه هم پاسورډ وي ټلیفون نمبر وي، دغه ټلیفون نمبر ته خامخا میسج راځي. کله چې د ټلیفون نمبر ورکړئ په دې ځای کې تاسو ټلیفون نمبر غواړئ چې نمبر ورکړئ بیا پر دا کنټینیو باندې به تاسو کلیک ووهئ. کله چې بیا کلیک کړئ دلته به تاسو ورته انتظار تاسو وګورئ، دلته شپږ عدده کوډ درڅخه غواړي، دغه ټلیفون نمبر چې ما ورکړی هغه نمبر ته شپږ عدده کوډ راځي، هغه کوډ تاسو پکښې ووهئ، ستاسو د ټلیفون نمبر په دا فیسبوک کې پخېږي. کله چې پوه شو اوس نو بل هېڅوک هم نشي کولی چې تاسو د فیسبوک آی ډي خلاص کړي تر هغه وخت پورې چې دغه د ټلیفون نمبر هغه لاسته ورنشي. که چیرې دغه نمبر چې تاسو پکې ذخیره کړی دی څوک نشي کولی. اوس تاسو ګورئ ما ته میسج راغله، اوس ګوره شپږ عدده کوډ پکښې دی. اوس تر څو چې هغه شپږ عدده کوډ زه پکښې ونه وم نو زما د فیسبوک آی ډي په هېڅ رقم نه سره خلاصېږي. اوس دغه شپږ عدده کوډ تاسو وګورئ، دغه شپږ عدده کوډ تاسو پکښې ووهئ، پکې دغه نمبر پکې پوښ کړئ چې نمبر پکې پوښ کړئ. اوس نو بل څوک نشي کولی ستاسو د ټلیفون نمبر ستاسو د فیسبوک آی ډي خپل په فیسبوک خپل په ټلیفون کې خلاص کړي. نو تاسو هم ګران دغه کار وکړئ خپل په ټلیفون کې. اوس هغه شپږ عدده کوډ زه پلس دلې پکې وم، تاسو ته وګورئ هغه کوډ چې مو پر پکښې ووهئ بیا پر دا کنټینیو باندې بیا دلته بیا تاسو کلیک ووهئ. کله چې مو کلیک کړئ دلته ګوره ستاسو د فیسبوک پاسورډ څه غواړئ،
ستا خپل د فیسبوک پاسورډ ورکړي بیا په کنټینیو باندې څه وګوري ما خپل د فیسبوک پاسورډ واچوي بیا پر کنټینیو باندې بس بیا به کلیک کوم کله چې په کلیک کوي اوس ما د ټلیفون نمبر پکې پوښ سو په فیسبوک آی ډي کې ما د ټلیفون نمبر پوښ سو اوس نو هیڅ څوک نشي کولای موږ تاسو خپل فیسبوک آی ډي ته لاک ور واچوي اوس نو بغیر له موږ څخه زموږ د فیسبوک آی ډي کې چیرې خپل پاسورډ هم خلاص ورکو هیڅ څوک نشي خلاصولای نو ګرام ورته دوستان دا موږ تاسو نن نوې ویډیو کوم چې نوې ویډیو خوښه شوی وي نو زموږ سره یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د ګټې نشان پورې ورسره لایک هم کړئ چې تر اوسه مخکې زموږ داسې ناولد په پوره خوندوري ویډیو تر تاسو پورې درورسیږي ګرام ورته دوستان تاسو دا ریکویسټ کوم چې تاسو دا ویډیو ته خامخا لایک ورکړئ یا کمنټ ورکړئ ځکه چې ډېر دوستان دغه سره مخ دي دغه تکلیف سره مخ دي چې د ډېر یو دوستانو فیسبوک آی ډي نه کسوي دي نو تاسو دغه لایک خامخا دا ویډیو ته لایک ورکړئ یا کمنټ ورکړئ ځکه چې دا ویډیو ته ډېر دوستانو پورې ورسیږي او ډېر دوستان دغه تکلیف څخه را په دې خوا بچ سي. والسلام.